مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی زه یو ځل د ګرمۍ په موسم کې بهر راووتلم. مالک ابن دینار وی یو الک مې وکتو، یو نوجوان مې وکتو، دا په خپو باندې شل دی، دا په خپو باندې معذوره دی، دا همداسې شل روان دی او خویږي. وی ما ورته ویلې چې نوجوانه دومره ګرمي ده، راځه ما سره به آرام وکړي، زما په اجره کې به آرام وکړي، لږ به په آرام شي، بیا چې چېرته ځي نو هلته به لاړ شي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی هغه نوجوان ماله جواب دا راکو، ما ته ویلې زه بیت الله شریف ته روان یم، کو زه چېرته ستا په کور کې آرام وکړم، زه ستا په اجره کې آرام وکړم، دا نه چې ما نه د حج ورځې تېرې شي، زه په خپو باندې معذوره یم، زه په خپو باندې شل یم، زما سفر ډېر اوږد دی او ډېر کړاوي دی، ګرمي م پکې شته، تکلیفونه او سخت م پکې شته، هر څه پکې شته، زه ایسارېدلی نه شم. مالک ابن دینار وی ډېره سخته مې تېره کړه، ډېره خواري زاري مې ورته وکړله، ډېر منت مې ور باندې وکړو، دا سړی را سره ایثار نه شو. مالک ابن دینار وی کور ته واپس راغلم، په دې سوچ کې الله په خپو باندې شل دی، الله په خپو باندې معذوره دی، دا معذوره سړی به څنګه روان وي؟ دې ته ما دا یو عرض وکړو، ته په خپو باندې نشې تللی، ته په خپو باندې معذوره یې، زه یوه سورلۍ راولم، په هغه سورلۍ باندې کښېنه او بیا لاړ شه بیت الله له هلته حج به وکړي، طواف به وکړي. مالک ابن دینار وی ما ته ډېره عجیبه خبره وکړله، دغه شل او دغه ګوډ ما ته وی، ما ته ووایه که نه یو سړی چې د آقا نه وتښتي، یو غلام چې خپل آقا او بادار پرېږدي، یو غلام چې د خپل آقا او بادار نافرماني وکړي، دا سړی چې سبا خپل آقا ته راځي، دا سړی چې خپل بادار ته راځي، دا غلام چې خپل مالک ته راځي، ته ما ته دا ووایه دا به سورلۍ باندې راځي کو دا به عاجزۍ باندې راځي، د دې سر به کته وي کو د دې سر به اوچت وي؟ مالک ابن دینار وی ما ورته ویلی دا سړی به عاجزۍ سره راځي، دا سړی به په آرام باندې راځي، د دې به سر کتی. هغه شل او ګوډ ما ته وی زه د الله نافرمانه یم، ما د الله نافرماني کړې ده، ما الله خفه کړی دی، نن زه الله ته روان یم، په سورلۍ باندې څنګه لاړ شم؟ زما سترګې د الله نه شرمېږي، زه د خپل مولا، زه د خپل الله نافرمانه ګناهګار بنده یم، په دې شلو خپو باندې به ځمه، په دې ګوډو خپو باندې به ځمه، هلته به الله ته جړه او فریاد کوم. مالک ابن دینار وی سړی لاړو، دغه کال باندې ما ته الله د حج توفیق راکو. مالک ابن دینار وی حج ته لاړم، ما طواف کړی دی، عرفات ته تللی ما، مزدلفې له تللی ما، مقام ابراهیم له تللی ما، څومره اعمال چې دي ارکان دي ټول مې کړي دي. د اختر ورځ چې راغله شیطانان ولما، ما چې شیطان باندې کله ګزار وکړو، مالک ابن دینار وی اخوا مې نظر پرېوتو، هلته خلک راجمع دي، هلته خلک ناست دي، هلته د خلکو یو مجمع جوړه ده. مالک ابن دینار وی ما تپوس کړی دی دا مجمع د چا ده؟ دا خلک سله راجمع دي، دا خلک په چا باندې راغونډ دي؟ ما ته ویل دلته یو ځوان ناست دی، هغه دعاګانې الله نه غواړي، نور خلک په هغې باندې امین وی، هر سړی خپل سعادت ګڼي. مالک ابن دینار وی زم راغلمه، ما چې نظر واچو الله اکبر کبیره، دا په هغه خپو باندې شل سړی ناست دی، دا په هغه خپو باندې ګوډ سړی ناست دی، دغه معذوره سړی ناست دی، لاسونه یې اوچت کړي دي. الله ته وی الله خپې مې نه وې، په شلو خپو دله راغلمه، الله معذوره مه دله راغلمه، الله په معذورو خپو مې الله طواف کړی دی، الله په معذورو خپو باندې عرفات ته لاړمه، الله په معذورو خپو باندې مینا ته لاړمه، الله په معذورو خپو مزدلفې ته لاړمه، الله په معذورو خپو باندې مقام ابراهیم ته لاړمه، الله په معذورو خپو باندې مې سا یې کړې ده، الله تکلیف مې تېر کړی دی. کریم الله نن د قربانۍ ورځ ده، الله تمام خلق قرباني کوي. کریم الله ما سره بغیر زما د غاړې د جامو نه، زما د غاړې د لباس نه الله بل را سره هیڅ پاتې نه دي. کریم الله طواف مې وس کې ومې کو، الله عرفات ته لاړمه، مزدلفې مینا ته لاړمه، الله خلق څاروي قربانوي، الله خلق څاروي ذبح کوي. کریم الله ځان قرباني کومه، کریم الله زه قربانۍ ته تیار یم. مالک ابن دینار وی دا اخیری جمله وه، الله زه قربانۍ ته تیار یم. دلته ورنساوخته وفات شو، د الله دپاره قرباني شو. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. په شلو خپو باندې تاسو سوچ وکئ، په شلو په ماته ګوډو باندې چې خویږي بیت الله له روانې، او بیا هلته په شلو خپو باندې طواف دی، بیا هلته په شلو خپو باندې عرفات هم. د دې عبادت به څه خوند و؟ د
دا بله کومه جړه وه چې الله ته به دا وي چې الله په شلو خپو دله راغلم. دا بله کوم خوند چې وی به الله په ماتو ګوډو خپو زه بیت الله ته مخامخ ناسي. ښه صحتونه، ښې ځوانۍ، ښې پیسې بعضې خلکو سره چې د وسې کېږي چې حج وکړي، خو بیا مو وله الله توفیق د دې عمل ورنکي. دا به بدبخته انسان ووایم، دا به نامراده انسان ووایم چې الله دله توفیق درکړی، ځواني، مال او دولت، تلیم شي راتلیم شي، کاروبار دم جوړ دی، خو بیا هم ستا په زړه کې د الله د کور د لیدلو تمنا نه وه.